په یو کلي کې یو بوډۍ مور اوسېده. د هغې نوم چمپا بیګم و. هغې 4 زامن لرل، خو 4 واړه هر یو خپل کور جوړ کړی و او له یو بل نه جلا اوسېدل. هغوی د خپلې مور لپاره د کلي په پخوانۍ ځمکه کې یو وړه کوډله جوړه کړې وه چې چمپا بیګم پکې یوازې اوسېده. اوس د هغې عمر ډېر زیات شوی و. د ملت درد یې تل و. لاسونه او پښې نور لکه مخکې کار نه کاوه. هغه کارونه چې پخوا یې کول اوس یې هېڅ نه شول کولی. ټوله ورځ به د کوډلې مخې ته ناسته وه او یوازې به یې د لارې طرف ته کتل. ښایي کوم زوی راشي، خو هېڅوک نه راتلل. یوه ورځ چمپا بیګم سوچ وکړ. دومره وخت وشو چې زه له زامنو او د هغوی له مېرمنو نه یم لیدلې. هغوی به رانه نه راځي، زه خپله ورشم. هغې ویل، ولې نه څو ورځې د مشر زوی کره لاړه شم. هغوی به ما لیدلو سره ډېر خوشحال شي. ورو ورو د لرګي لکړې په مرسته پورته شوه او د مشر زوی د کور طرف ته روانه شو. د غرمې سخت لمر ځمکه وچه وه او هوا لکه بنده شوې وه. چمپا بیګم په ډېر زحمت قدم په قدم روانه وه. لاره ډېره اوږده وه، هر قدم یې درد نور هم زیات و. څه مزل وروسته یې ساه ګړندۍ شوه، پښې یې رپېدې او د یوې لویې ونې لاندې کېناسته. ټول بدن یې په خولو لوند شوی و. هغې خپل زنګنونه ونیول او په کمزوري غږ یې ویل، بس لږ نور بیا به د خپل زوی کور ته ورسېږم. د هغې په سترګو کې امید و چې زوی به یې وګوري او په غېږ کې به یې ونیسي. لږ استراحت وروسته بیا پورته شوه، لکړه یې ټینګه کړه او ورو ورو روانه شوه. هر قدم یې د درد ډک، خو زړه یې هغې ته ځواک ورکاوه. ډېر ساعتونه وروسته یې تنده ډېره شوه، شونډې یې وچې او چاک شوې. ناڅاپه یو کور ورته ښکاره شو. هغه ورو ورو د کور انګړ ته ورسېده او په رپېدونکي غږ یې ویل، لورې لږ اوبه شته که؟ د کور نه یوه ښځه راوتله. چمپا بیګم یې ولیده، سمدستي دننه لاړه او اوبه یې راوړې. هغې ویل، ای مورې، په دې سخت لمر کې چېرته روانه یې؟ چمپا بیګم اوبه وڅښلې لکه ژوند چې بیرته ورته راغی. بیا یې ویل، زه د خپل زوی او د هغه د ښځې کره روانه یم، روغتیا مې ښه نه ده. ښځې په اندېښنه وویل، دا دومره لاره یوازې؟ څوک درسره نشته؟ چمپا بیګم یوازې لږه موسکا وکړه، ځواب یې نه درلود. ښځې ویل، مورې لږ نور استراحت وکړه. خو هغې ویل، نه لورې، باید ژر ورسېږم. او بیا روانه شوه. ماښام شو او بالاخره د مشر زوی کور ته ورسېده. په لړزېدلو لاسونو یې دروازه وټکوله. لږه شېبه وروسته د زوی ښځه راوتله. کله چې چمپا بیګم ولیده، مخ یې بدل شو، خو مصنوعي موسکا یې وکړه. ای مورې، په دې ګرمۍ کې یوازې راغلې؟ موږ ته خبر راکړی وای. چمپا بیګم په ستړي غږ ویل، زما صحت خراب دی، سوچ مې وکړ څو ورځې دلته پاتې شم. دننه لاړه، له زوی سره یې خبرې وشوې، خو د دواړو په مخونو خوشحالي نه وه. بیا یې په زړه نه خوښۍ سره هغې ته اجازه ورکړه چې پاتې شي. ورځې تېرېدې، خو زوی تل په کارونو کې بوخت و، مور ته وخت نه درلود. چمپا بیګم به د دروازې سره ناسته وه او هر اواز ته به یې کتل. ښایي زوی راغلی وي، خو هېڅکله نه راتلو. د زوی ښځه مصروفه وه، کله به تلي، کله به په موبایل کې وه. نه به یې پوښتنه کوله، نه به یې حال اخیست. یوه ورځ ټوله ورځ مور ته ډوډۍ ورنه کړل شوه. هغه رستورخې ته لاړ او ویل، لورې څه خوړل راکړه. خو ښځې په تندۍ ویل، مورې زه هم مصروفه یم، خپله له پخلنځي نه واخلئ. چمپا بیګم خاموشه پاتې شوه، سترګې یې له اوښکو ډکې شوې. شپه چې شوه، هغه په یوه کونج کې پرته وه او زاړه ورځې یادولې. کله چې زوی ناروغ و، شپه یې نه خوب کاوه. کله چې به هغه وږی و، خپله به لوږه ګاله. خو اوس هېڅوک ورسره نه و. یو ورځ زوی ورته ویل، مورې، ښه به وي چې د بل ورور کره لاړه شي، موږ ډېر مصروف یو. دا خبره د هغې زړه مات کړ، خو یوازې ویل، سمه ده زویه. شپه یې په اوښکو تېره کړه. بله ورځ خاموشه د دوهم زوی کره روانه شو. چمپا بیګم د دوهم زوی کور ته روانه شو. لاره لا هم اوږده وه، لمر لا هم سخت و او د هغې بدن نور هم کمزوری شوی و. قدمونه یې ټیټېدل، خو زړه یې لا هم امید لرلو چې شاید دلته به مې څوک ښه وګوري. کله چې د دوهم زوی کور ته ورسېده، دروازه یې وټکوله. د زوی ښځه راوتله، له سره تر پښو یې وکتل او بې پروا غوندې یې ویل، مورې، ناڅاپه راغلې. زوی هم بهر راغی او په عادي انداز کې یې ویل، رازه مورې، رازه. خو د هغه په غږ کې هغه تودوالی نه و چې د زوی په زړه کې وي. چمپا بیګم ویل، زویه، صحت مې ښه نه دی، څو ورځې به دلته پاتې شم. دوی دواړو یو بل ته وکتل. بیا ښځې په مصنوعي موسکا ویل، هو، پاتې شئ. خو هغه موسکا له زړه نه وه. ورځې تېرېدې، خو دلته هم هماغه حالت و. زوی به سهار تلو، شپه به ناوخته راتلو او مور به یوازې ناسته وه. هېڅوک به ورسره خبرې نه کولې.
د زوی ښځه هم تل په خپلو کارونو کې بوخته وه، کله به موبایل کې، کله به بهر. چمپا بیګم هره ورځ د دروازې خواته کتل چې شاید زوی به کښېني او ورسره به خبرې وکړي، خو هېڅکله نه کښېناسته. یوه ورځ ټوله ورځ تېره شوه او مور ته هېڅ ډوډۍ ورنه کړل شوه. هغې په زړورتیا وویل: لورې لږ څه خواړه راکړه. خو ښځې په تندۍ وویل: مورې زه هم مصروفه یم، خپله له پخلنځي څخه واخلئ. چمپا بیګم ورو پورته شول، لاسونه یې رپېدل او سترګې له اوښکو ډکې شوې. هغه شپه یې په ارامه پروت و او زاړه یادونه یې راتلل. څنګه یې د اولادونه لوی کړي وو، خپله به وږې پاتې شوې وه، خو هغوی به یې خوړل. خو اوس هغه د خپل زوی په کور کې هم غریبه وه. یو شپه یې د زوی او د هغه د ښځې خبرې واورېدې. ښځه ویل: دا بوډۍ تر کله دلته ساتو؟ زوی ویل: زه هم سوچ کوم، ښه ده چې د درېیم ورور کره یې ولېږو. چمپا بیګم دا خبرې واورېدې، زړه یې ټوټه ټوټه شو. بل سهار پرته له څه ویلو هغه خپل کوچنی بکس راواخیست او د درېیم زوی کره روانه شوه. درېیم زوی هم همداسې و چې استقبال وکړ. ښځه یې موبایل ته کتل او ورته یې ویل: راځئ. خو د هغې سترګې بیا هم یخې وې. دلته هم ورته د کور یو ګوټ ورکړل شو، د زړې چپرې تر څنګ چې نه هوا ونه رڼا. چمپا بیګم به هره ورځ د ماشومانو طرف ته کتل، خو هغوی ته ویل شوي و چې د بوډۍ خواته مه ځئ. هغه به یوازې له لرې کتل. یو ورځ یې پاتې ډوډۍ وخوړه او اوښکې یې بهېدلې. شپه کې یې د دروازې شاته خبرې واورېدې چې ویلې: دا هم باید ژر بل ځای ته ولېږو. بله ورځ یې هېڅ څه ونه ویل، یوازې خپل بکس واخیست او روانه شو. اوس یې زړه کې امید نه و، یوازې ارامي وه. کله چې د څلورم زوی کور ته ورسېده، دا کور ډېر ساده و، خټه دیوالونه، کوچنی انګړ او ساده ژوند. د دروازې له ټکولو سره زوی راووت. هغه چې چمپا بیګم ولیده، سمدستي یې په منډه د هغې پښې ونیولې او اوښکې یې تویې شوې. مورې، ولې دومره ناوخته راغلې؟ ښځه یې هم راوتله او په مینه یې ویل: مورې راځه دننه. په دې کور کې فکر و، خو مینه ډېره وه. هغوی اوبه ورکړې، غېږ کې یې ونیول او ویې ویل: مورې ته اوس دلته ارامه اوسه. یو کوچنی ماشوم راغی او چیغې یې کړې: نیا راغله، نیا راغله. هغه د نیا غېږ ته وخوت. چمپا بیګم په اوښکو ویل: الله دې تاسې خوشحاله لري. دلته ژوند بدل شو. که څه هم ډوډۍ کمه وه، خو زړه پکې ډک و. زوی به هره ورځ د مور حال اخیست، ښځه به یې خدمت کاوه او ماشوم به ورسره لوبې کولې. یوه ورځ هغه ډېره کمزورې شوه. بستر ته پرېوته. زوی او ښځه یې ورسره ناست وو. هغې په ورو غږ ویل: زویه، زما وخت رانږدې شوی دی. زوی اوښکې تویې کړې. مورې داسې مه وایه. خو هغې مسکا وکړه. ویې ویل: ما په ژوند کې ډېر څه ولیدل، خو په پای کې راته معلومه شوه چې څوک رښتیا خپل وي. بیا یې ویل: هغه زاړه کور کې یو صندوق دی. هلته زما ټول سره زر او ګاڼې دي. زوی حیران شو. هغې ویل: ما ستاسو ازموینه کوله، خو ته بریالی شوې. ورو ورو یې سترګې پټې شوې او ارامه لاړه.